وابیان چې کله زمونږ په دې علاقو کې لاس اوچتوي که نه نو ښه شین کوتک وله پرې کوې مناظرې مه کوئ زما په خبرو پوهېږئ که نه پوهېږئ اودي یې زما اوده سړی ګوري بدې شي ګوري مونږ له خلک راشي پلانکي ځای کې خلک دي د وزیر کلي کې مخکې راغلي دا ونیسه وایي پلانکي ځای کې د پلانکي راغلي دي هلکه مونږ له جګړې راوړی لاړ شي په خپله ښه شنې کوتکې پرې کړې او ونیسې ورته دې کوناټو ته چې دې د الله د باده غورځېدې دې بیا اشاره وکړي زما په خبره پوهېږې تاسو توشی نو دلته موږ ته وایي چې چېرته غم دی نو د میر عالم دی نو چې چېرته غم دی نو زمونږ راغلی په قلار ابوالجو د یو کس تقریر مې واورېدو وایي د دې اهل حدیثو سره چې بحث کې دلیل ملیل نه وایي کوتک پسې راغله ما په دې زړه کې ما تاسو رښتینی دلیل ته ما به څه دلیل راغلی ته به لازم کوتک راغلی خو اوس که ماته کې کوتک ته زما څه ضرورت دی او ټوپک ته څه ضرورت دی او کنزلو ته څه ضرورت دی او جاخۍ جوړولو ته څه ضرورت دی او غوسې ته څه ضرورت دی او د کفر فتوې ته څه ضرورت دی هېڅ ته هم ضرورت نشته ښه په ارام ناست شو ځکه چې مطمئن یو چې الحمدلله په دې مسله موږ سره دلیل شته او نه د تعصبونه کوو چې دا پلاني مذهب والا او دا خبرې والا او دوی داسې کوي هغوی داسې کوي حالانکې موږ ته خلک وایي دوی خلکو کې نفرت خوري موږ خو دومره د مینې محبت خبرې کوو اوس نفرت زه خورم که نفرت هغه ملا خوري چې په منبر باندې وایي چې په دوی پسې کوتک راولی وي دا خو عوام دي سبا له په رښتیا داسې کوي سم خیال ده کوي داسې که نه کوي ښه چې ویې کړو نو دا مد مقابل چې کوم دی دی به غلی نه شي هغه به هم کوي خبره به ټوپک تماچې ته ورسي یو بل به پکې مړه کړي مولوي صاحب به ګیره غوړه کړي بیا به منبر نه شي بلې جمعې له الله دې هغه شهیدان وګرځوي او د حق دپاره شهیدان شو او داسې او داسې او بیا نور به پې ور واچي خو په خپله خو بې نه ورځي نفرت په خلکو کې پیلاول الحمدلله راشه اوس ګوره زه جومات چې کوم د اهل حقو جومات دي د موحدینو سلفیان چېرته تاسو لیدلي چې په جومات باندې بورډ لګېدلی چې څوک رفلیدین نه کوي هغه به دننه نه ځي چې څوک امین په زوره نه وایي هغه دې دننه نه ځي چې څوک د امام مقلد هغه دې دننه نه ځي دا یې چېرته نشته او د دې متعصبه خلکو په جوماتونو باندې ښه باقاعده بوډونه لګېدلي دې جومات ته به صرف هغه سړی ځي چې هغه بریلی دې جومات کې به صرف هغه سړی لمونځ کوي چې د امام صاحب په مسجد یو بورډ لګېدلی و پېښور کې به یې دغه شان لیکلي وي برای کرم ځان هم مشر مه وي موږ هم مشر مه وي چې څوک هم رفلیدین کوي او امین په زوره وي دې جومات کې لمونځ نه کوي دا د کوم ځای خبرې یو سړی دی امین یې ونه وي کافر دی امین یې په زوره ونه وي کافر دی نه یو سړی د رفلیدین یې ونه کړو کافر دی نه یو سړی رفلیدین وکړو او ستا په مذهب کې نشتي ته کافر کې ولي امین په زور وي ته کافر کې فقهي مسایلو کې اختلاف خو دې درجې ته نه رسي چې سړی په جوماتونو باندې یو بل بندوي یا په بیانونو کې وایي چې په یو بل پسې کوتکې راولي یا ټوپکې راولي ځکه زه اکثر دې ملګرو ته په خاص مجالسو کې دا خبره ډېره ما کړې ده او کومې زموږ د پښتانه ډېر سادهګان دي غریبان سادهګان دي چې څوک راشي او کوم طرف ته یې تاوی راتاوی دوی ورسره ځي خو صرف یو دوه جذباتي خبرې ورته کوه یو دوه جذباتي که هغه ته دیني باب کې کې او که هغه ته دنیوي او سیاسي بحث کې خو صرف یو دوه خبرې پښتنو ته د جذبې کوه دی بیا ګورم نه چې مخې ته څوک دی او څوک نه دی غوځي بسي ځکه دې غریبانو سره یعنی ډېر ظلم شوی دی چې دې طرف ته موږ وګورو ډېر ظلم ورسره شوی دی که دیني مشران وګورو به هغو سره هم ډېرو ظلمونه کړي دي دنیوي مشران که وګورو به هغو سره هم ظلمونه شوي صحیح دی چې یعنی کمی خو په هغو کې مو خو کمی موږ کې هم دی زه اوس تا ته دا ووایم چې تاسو داسې کار وکئ کوتکې راوالی او هغه پلانې کې د جومات ته راشي نو په دې دروازې کې ونیسئ ویې وهئ آیا داسې د عقل خاوند نشتي چې ما نه بیا دا تپوس وکړي چې تا چې دا کومه خبره وکړه
د دې خو دا مطلب شو چې دا سړی کافر دی. نو آیا دی کافر دی؟ کافر دی مولوي صاحب، شیخ صاحب دا سړی کافر دی؟ په څه دلیل کافر دی؟ خو تاسو راته وایئ په هغه ټیم کې څوک داسې نه و چې دې مولوي صاحب ته ویلی چې تاسو راته وایئ چې دا مشتي او دا مشتي، نو چې دا مشتي او دا مشتي نو دا والا ولې په کوتک وایي؟ موږ هم عقل نه استعمالوو که نه زما دا خبرې غلطې دي. خو بس موږ زنده آباد مرده آباد زنده آباد مرده آباد، نر مولا او پختن مولا او غیرتی مولا، بس دا چغې چوغاري ګرمه ګورمي ده. نو ما خبره دا کوله چې د باطل پرستو سره دلایل نشته. دلایلو په میدان کې هغه فقیران دي، او که څه دلایل ذکر کیم نو هغه دلایل کمزوري یا استدلال ته غلطي یا د باطله خبره کوي.